زه غواړم تاسو ته د ایم ای په هکله لنډ شانتې معلومات ډېر کړم. زمونږ ټولنه په 2003 کال کې جوړه شوله او بیا مونږ د خپلو فعالیتونو دپاره یو ویب سایټ جوړ کړی چې دا ویب سایټ افغان میډیکل ډاټ نیټ دی. تر هغې وروسته د ایم ای مشرتابه د مختلفو ارګنایزیشنونو سره کانټاکټس ونیول یا لینک یې جوړ کړلو چې د هغې په جمله کې رایل کالجز دي، برټش میډیکل اسوسییشنز دي او ځینې نورې ادارې دي. د دې سره سره چې زمونږ مشرتابه د رایل کالجز سره د بي ایم ای سره د نورو سره روابط ونیول، زمونږ مشرتابه د افغان مدني ټولنو سره هم روابط ونیول او د دې روابطو عمده علت دا دی چې موږ څنګه وکولی شو خپلو ټولنې ته خدمت وکړو. په هغې د جملې نه یو هم چې په تېرو څو میاشتو کې په برلین کې یو د مدني ټولنو ځینې سیمینار وشولو، په هغې کې موږ برخه واخیستله. زمونږ ټولنه تقریبا په کال کې 4 ځلې یو بل سره راټولیږو، موږ ریګولر میټینګز لرو. سره د دې نه چې موږ یو بل سره میټینګ کوو، یو بل سره ناستې پاستې کوو، د دې نه موږ ځینې لاسته راوړنې هم راوړي دي چې په هغې جمله کې یو بل ته د جابونو پیدا کول، د کلینیکل اټچمنټس پیدا کول او ځینې نور ریفرنسز په برابرولو کې موږ یو بل سره مرسته کړې ده. تاسو په دې عکس کې ګورئ چې دا زموږ یو ورکوټې شانتې میټینګ دی چې موږ کړی و. په 2011 کال کې زموږ د خپلو فعالیتونو په دوام باندې موږ پرېکړه وکړله چې موږ څنګه کولی شو خپلو افغانانو ته په ساده ژبه باندې صحي معلومات ورکړو. نو په همدې حساب باندې موږ تقریبا 180 مختلف طبي مضامین په پښتو ژبه یا وژباړل او یا دا دی چې موږ ولیکل. دغه ټول 180 مختلف طبي مضامین چې دي تاسو کولی شئ چې د افغان میډیکل ډاټ نیټ په لینک باندې د میډیکل ایجوکیشن په برخه کې ولولئ. خصوصا هغه کسان چې دلته په برطانیه کې ایز ا میډیکل انټرپریټر کار کوي، دا به زه فکر کوم د هغوی دپاره ډېر زیاته مفیده وي. کله چې تاسو ځئ یو کلینیک ته ځئ، یو ډاکټر مریض ګوري او هغه ورته غواړي چې هغې د ځینې تشریحات ورته ویر کړي، تاسو کولی شئ هماغه خپله هماغه مرض پرنټ آوټ کړئ او مریض ته یې ویر کړئ. دا به تاسو زمونږ د افغان مریضانو لپاره ډېره مرسته کړې وي. مونږ غواړو چې مونږ دغه کوم مضامین په پښتو باندې ترجمه کړي دي، دا د یو کتاب په شکل، د یو مانول په شکل باندې خپلې ټولنې ته وړاندې کړو. سره د دې نه چې مونږ مضامین ترجمه کړي دي، مونږ افغانستان ته هم ځینې سفرونه کړي دي چې مونږ څنګه کولی شو چې په داخل د افغانستانو کې خپلو هممسلکو ډاکټرانو سره یا هغه کسان چې په صحتنامه کې کار کوي د هغوی سره موږ مرسته وکړو. د دغې مرستو څخه ځینې بیلګې داسې دي چې موږ په خپله تللي یو، په افغانستان کې هم ډاکټرانو ته علمي سیمینارونه ورکړي دي د سرجري په برخه کې، ځینې نورو برخو کې، او یا دا دی چې خپله دولتي شفاخانو ته او غیر دولتي شفاخانې چې دي، کومې شخصي شفاخانې چې دي، هغوی ته موږ کلینیکل ګایډ لاینز ورکو چې هغوی څنګه کولی شي د یوې خاصې ناروغۍ سره په خاصو حالاتو کې څنګه برخورد ورسره وکړي. مونږ فیسبوک کې هم فالوورز لرو، تقریبا مونږ 950 کسان مونږ سره په فیسبوک کې اډ دي او هغه مسلې چې کومې په افغانستان کې په طبي ساحه کې رامنځته کېږي زمونږ په فیسبوک کې ریګولرلی خپرېږي او مونږ خپلو فالوورز ته چې دی په هغې کې مونږ اپډیټس ورکوو. ایم ای سره د دې نه چې دا نور کارونه کې مونږ یو کلینیک په افغانستان کې چې دی دا مونږ چلوو.
د دې سره څنګ کې ځینې مکتبونه دي چې هغوی سره موږ په دوامدار ډول سره مرستې کوو او حتی د مکتب ماشومانو دپاره د هغوی د انکریجمنټ دپاره هغوی سره موږ د غذایي موادو مرسته هم کړې ده. تاسو په دې عکس کې ګورئ چې د هغه ماشومان دي چې زموږ د ایم ای په مکتب کې سبق ویي هلته افغانستان کې. په دې تیرو نږدې وختو کې نږدې څو هفتو مخکې د ایم ای په مرسته باندې د پاکو اوبو یو پمپ جوړ کړلو تر څو ځکه دې خلکو ډېر زیات مشکلات لرل، پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلو. نو د ایم ای مشرتابه د خوا نه دا پرېکړه وشوله چې موږ به دې خلکو سره مرسته کوو. نو دې خلکو دپاره د پاکو اوبو دا پمپ د ایم ای د خوا نه دغه شولو. مننه.